خوشحال که خیر شي. زمری صاحب مننه درنه کوو، الله دې خوشحاله کړه چې بیا دې هم اړیکه راسره ونیوله او خپلې پوښتنې دې راسره مطرح کړې. لومړی چې له تا نه خپل ملګري کومه پوښتنه کړې ده دا ګوته چې موږ تاسې جګوو په مانځه کې چې خلک جګوي دا ګوته جګوي که نه، نو لاول خو چې څوک نه پرې پوهېږي لکه دا ماما چې نه پرې پوهېږي ضرور نه ده چې جګه یې کړي، صحیح ده. او که پرې پوهېږي خو هغه خاص هم پرې پوهېږي، اما که ځان پوهېول غواړي ښه خبره ده. زه به درته وایم. السلام علیکم. السلام علیکم. مدیر صاحب بخیر بیدار؟ الله دې خوشحال کړه. څوک له کوم ځای؟ بخیر الحمدلله له غزني. مهرباني صاحب. الحمدلله صاحب. مدیر صاحب سوال دا چې مختار ده که مجبور ده؟ ها؟ انسان مختار ده که مجبور ده؟ انسان مختار ده که مجبور ده؟ و ده څه مطلب؟ یعنی انسان په خپل ځان کې کولی شي چې څنګه دا د الهي دغه په حساب چې مجبوره ده که اختیار لري او که مجبوره ده؟ دا چې کوم کتاب کې لیدلي دي؟ منطق وایه راته که فلسفه؟ خیر خو سوال ده مولوي. سوال دې له ځان سره وساته ښه، دا فقهي سوال نه ده. تا ته به زه ځواب ووایم ښه. نو زمری ماما ګوته چې کله تاسو جګوئ دې کې دوه رایې دي. یوه رایه دا ده چې دا ټولې ګوتې به راټولې کړي، کړۍ به ترېنه جوړې کړي، نو دا ګوته بیا داسې کې اشهد ان لا اله الا الله، یعنې لا په نفع به یې جګوي او په اثبات به یې ټیټوي، الا الله باندې به ټیټوي. او یو قول دا ده چې دا رقمه ګوتې ټولې ساتي تر اخره دا ګوته به ولاړې، بل قول دا ده چې ناسې به ځای ته یې ورسوي. او بعضې خلک خو لا داسې شی هم پکې کوي او هغه مختار قول پکې دا ده چې لاس داسې کېږي ماځې اشاره کوي، ماځې ګوتې ته اشاره ورکوي او بس. السلام علیکم. بله سلام علیکم مولانا. جوړ په خیر. جوړې په خیر. بیا مولا نظر د غزني له ولایته. مولا نظر مهرباني. صاحب دا سړی چې نیمای نر وي نیمای ښځه وي او بیا مړ شي غسل یې ښځه ورکوي او که نارینه ورکوي دا راته معلومه. دا هم ټول ذهني سوالونه دي ورور، والله که یو هم فقهي سوال دي. مهرباني په مخه ښه. او بله پوښتنه یې دا کړې زمری صاحب چې لومړی قاضا باید وګرځي یا خپل وخت نه وروره چې کله وخت کله داخلیږي نو لومړی به څه شي کوي؟ ادا به قضا به راګرځي، پس له قضا نه به بیا ادا کوي، صحیح ده. شرط او اصول دا دي چې د دې مثال داسې ده لکه تا له یو چا نه قرض اخیستی وي بیا ورځې نورې پیسې ترنه غواړې، نو چې نورې پیسې ترنه غواړې هغه ول خو به ورکوي. نو هدف دا ده چې کله وخت د پیسو را ورسېده په تا باندې چا قرض و نو مطلب له دې نه چې ته هغه ته بیا وروسته هغه پیسې ورکوې او نورې قرضې هم ترې غواړې چې نه کېږي، نو اول به قرض پرې کوې او بیا به د خپل وخت لمونځ کوې. او هغه صاحب حمیدالله صاحب ورور مې جار شي موږ نه فقهي پوښتنې کوي او موږ باندې ازموینه مه کوئ چې انسان مختار دی او که مجبور دی. دا یو غټه مسله ده. انشاءالله هماغه کتاب چې تا پکې کتلی دی دا سوال همغلته یې چې وګوري ځواب پکې ډېر ښایسته ځواب لیکلی ده. نو کوښښ مه کوئ چې موږ سره داسې خبرې شریکې کړي چې خلکو ته بیا شک او تردد پیدا کړي. انسان ته الله جل جلاله یو دومره به ووایم چې ورونو ته شک پیدا نه شي. قرآن کریم کې الله جلاله انسان ته په ژوند کې پوره اختیار ورکړی ده. وهدیناه النجدین، الله وایي ما انسان ته اختیار ورکړی د دوو لارو، په دغه لاره چې مستقیمه ځي د رسول پاک صلی په لاره ځي د چې ده د جنت لاره ده او د شیطان په لاره چې ځي دا څنګه ده دې ته بیا د شیطان لاره وایي د جهنم لاره ده. او د مجبوریت خبره چې ته کوې نو انسان په څه مجبور ده؟ که هدف هدف دې دا وي چې خلکو ته وایي چې نو تاسې مجبور یې چې پیدا شوي که وغواړئ که ونه غواړئ دا ژوند چې تاسې سره پیدا کړی دا به کوئ. نه، خو انسان په خپل ژوند کې مختار ده. موږ تاسې ډېر خلک ګورو هغه ده ډېر کارونه کوي او کوم چې شریعت ویلي هغه نه کوي، بس هغه د خپل کار ده چې ته ورته وایې چې ولې نه کوې د تا یې څه. نو انسان مختار ده، خو داسې مختار کل هم نه ده چې له ده نه بیا پوښتنه نه کېږي. سورت عنکبوت چې تاسې وګورئ الله جل جلاله وایي چې
دا خلک فکر کوي چې ما د انسان عبث پیدا کړی ده. نور هماغه کتاب چې وګوري له ما نه به انشاءالله ته فکر کوي شي. ښه، او مولانا نظر صاحب محترم پوښتنه کړې وه چې په اصطلاح نرښځی چې مړ شي غسل به یې څوک کوي. وروره نرښځي ته نرښځي فرق نه، که نرښځی ډېر مایل د نرانو طرف ته و نو نران به ورته چې ورکوي غسل ورکوي، او که مایل د ښځو طرف ته وي ښځو. خو متفقه فیصله د فقهای کرامو دا ده چې نه، دلته به یو شیخ فانی چې ورکوي غسل ورکوي. شیخ فانی دا معنا چې یو سړی وي د هغه عمر ډېر لوړ وي، په اصطلاح 80 کلن وي، 75 کلن وي، 80 کلن وي، 90 کلن وي، هغه به دلته څنګه کوي؟ غسل ورکوي. نو که شیخ فانی موجود و نه ښځو ته اړتیا شته او نه نرانو ته. نو خدای دې وکړي چې تاسو پوښتنې قدرمنو لیدونکو ځواب شوي. دا وه تر دې دمه پورې د پښتو تلویزیون د دارالفتا خپرونه. الله دې وکړي چې تاسو خوشحاله شوي یئ. بیا هم هڅه وکړئ چې انشاءالله تعالی سبا که بیا ژوند تاسو په خدمت کې به یو، له موږ سره دیني فقهي مسلې شریکې کوي تر څو موږ تاسو ته انشاءالله تعالی د هغو جواب درکو. او هدف مو دا د له دې خپرونې نه چې د موږ درنو قدرمنو ورونو چې ستونزې لري دیني پوښتنې موږ سره مطرح کوي او د هغوی په ژوند کې رڼایي راشي. نور نو هدف دا ده چې دا نه ده چې د علم تظاهر درته وکړو او ما له موږ سره خپل ذهني